سلامونه او وخت مو بخیر دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به موږ د واتس اپ په اړه معلومات شریکو در سره. هغه لپاره لومړی تاسې واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ باندې کلیک کول نه وروسته دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ چې دې ځای نه بیا تاسې سیټینګز باندې به کلیک وکړو. سیټینګز باندې کلیک کول نه وروسته به فعلا خو موږ د پرایویسي په اړه د واتس اپ پرایویسي په اړه معلومات اخلو، نو هغه لپاره به دا دوم آپشن چې دی په دې به کلیک وکړو، پرایویسي باندې کلیک کول نه وروسته دلته دوستانو هو کین سی په پرایویسي کې هو کین سی مای پرسنل انفو، څوک زما شخصي معلومات لیدلی شي. نو دې کې لومړی آپشن دی لاست سین اینډ آنلاین، په دې به موږ کلیک وکړو. نو په دې کې څلور ډوله آپشنونه دي. هو کین سی مای لاست سین یعنی څوک اخري ځل چې زه کله آنلاین شوی یم څوک یې لیدی شي. نو لومړی آپشن پکې ایوری ون دی چې دې باندې تاسې کلیک وکړئ دوستانو. نو ستاسې لاست سین یا اخري ځل چې آنلاین شوي یاست دا به هر څوک چې که ستاسې په موبایل کې د هغې نمبر ثبت نه وي یا ستاسې په سیم کارت کې هغې ته به هم ستاسې دغه لاست سین اخري ځل چې آنلاین شوي یاست دا به ورته ښکاري. نو بیا دوم آپشن ده مای کانټیکټس، که دې باندې تاسې کلیک وکړئ یا که دا انتخاب مو کړ نو دې سره به بیا فقط هغو نمبرونو ته یا هغه شمیرو ته ستاسې لاست سین اخري ځل آنلاین کېدل ښکاري کوم چې ستاسې په موبایل یا سیم کارت کې ثبت دي. دریم آپشن مای کانټیکټس ایکسپټ، په دې چې کلیک وکړو دې کې دې آپشن په دې دریم آپشن کې نو دلته چې کوم نمبرونه یعنی اوس دلته دوه نمبرونه انتخاب هغه شوي دي. نو زه که غواړم مثلا چې دغه دوه دلته کوم نمبرونه چې زه انتخاب کړم نو دغه دوه نمبرونو سره به زما هغه معلومات یعنی د لاست سین چې اخري ځل آنلاین شوی یم هغه به دغه دوه نمبرونو سره نه شریک کیږي یا دې ته به نه ښکاري او نورو ټولو ته چې هغه په سلهاو نمبرونه یې کار څومره وي هغو ټولو ته به ښکاري خو دغه دوه نمبرونو ته به نه ښکاري. نو دلته چې مثلا ستاسې غواړئ چې هر نمبرونه یعنې څو دوه درې پنځه نو هغه چې مو انتخاب کړ انتخاب نه وروسته به بیا دغه شنې علامې باندې یا دې شین ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ نو دا آپشن به فعاله شي. نو په دې کې بیا څلورم آپشن دی نو بډي چې مو انتخاب کړ یا کلیک مو ورباندې وکړ نو دې سره به بیا ستاسې اخري ځل چې آنلاین شوي یاست هیڅ چاته به هم نه ښکاري، هیڅ چاته، هغه که ستاسې نمبرونه دي په سیم کارت کې او که نور څوک. نو دا څلور آپشنو په اړه خو معلومات ترلاسه کړ. نو دې نه وروسته دغه وروسته لاندې کوم آپشن چې دی هو کین سی وین آی ایم آنلاین، څوک لیدلی شي چې زه آنلاین یم. نو که دا دې کې دوه ډوله هغه دي آپشنونه. اول یې دی ایوری ون یعنی دا چې بیا هغه کې تاسې هر چاته به مثلا تاسې ښکاري که آنلاین یاستئ په واتس اپ کې نو تاسې هر چاته به ښکاري. دوم آپشن یې د سیم ایز لاست سین، دا آپشن د دې پاس یا لومړني د کوم ښه چې د دې سره دا وصل دی یعنی دا دواړه سره لینک لري نو دا ورسره وصل دی. سیم ایز لاست سین یعنی دلته چې دغه باره هو کین سی مای لاست سین دلته چې هر آپشن تاسې انتخاب کړی دغه هغه سره به بیا مثلا د هغې که دلته مو تاسې ایوری ون انتخاب کړی نو بیا به تاسې به هلته هر چاته آنلاین ښکاري. که مای کانټیکټس مو کړي نو همداسې. نو دا آپشن او دا وروستی او دا بهرنی آپشن دا دواړه سره وصل دي. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.